جذباتي بیا یې ټوپک راخستی بیا شو پښتون جذباتي بیا یې ټوپک راخستی وایي کشمیر ته ځمه هلته هندو کابز دی بلا ظلمونه کوي هم بوډاګان دردوي هم ماشومان ځوروي هم یې ځوانان قتلوي په جهر چغې وهي چې زه به پاتې نشم چې آزاد شوی نه وي ما ویل یه سړیه لږ په کلاره خوشه زما خبره واوره ویل یې زر زر وایه ناوخته کېږي په ما ورته څو خبرې په دغه شان وکړلې ما ویل دا ستا ټوپک کې فقط دې 10 کارتوسه له دې نه پس کړې چې دا کارتوس ختم شي ځه که شهید شولې ته خو دا واړه باچې دی دا خویندې وروڼې ده ستا د کور نور ماشومان ستا دا ناروغه ابۍ ووایه چا ته پرېږدې خو دا هم یاد وساته چې هم په دغه لار کې ډېر چیک پوسټونه راځي ته به کوم لا تسلي ورکوې هغوی خو دا نه مني چې ته کشمیر ته درومې در باندې کیس به جوړ کړي چې ته پنجاب ته درومې هلته دهشت خوروې یا به دې داسې غیب کړي چې ستا به درک نه لګي له دې نه دا ښه نه ده چې په دا خپله سیمه د خپل ولس دپاره یو څو کسان کړې جمع د مظلوم غږ پورته کړې او ښه احتجاجونه وکړي بل غزل دی چې چرته په مینه مې ودکه لږ چرته په مینه مې ودکه لږ چرته په مینه مې ودکه لږ او ما باندې زلفان دې راخواره کړه او حج هم یو اهمه فریضه ده خو شم کې د نهر خلک ماړه کړه او دا ځل اقرار دې د راتلو وکړه او ما باندې کرم جانانه وکړه او زړه مې ستا په نیغ کتو پر هر نشي او ښکته دې تیره باڼه کړه او تا ته التجا کوم زه دا شیخه تا ته التجا کوم زه دا شیخه وګوره په مینه زړه مې ښه کړه دا خبرې